تاسو بچي وټونه مو بیلل نه بابا بھائی څه پکار دي بچي د غوړو ډبه په څو ده وړه په 970 د غټه په 1940 بچي تاسو کوئ تاسو ډېر ظلم کوئ ډېر دا خو په 250 روپۍ ډبه نه وړه منه اوبه به وراچومه غوړي نه وړم دا ستاسو کار نه دی مالدارو خلکو کار بس حالا څه چل دی بس ډبه په 250 روپۍ وه اوس یې په 900 روپۍ وایه لالا زه به دلوانم خو اوټ به ګورې ماله راکړې ډبه والا ورکړه غټه ډبه والا ورکړه ولې نه جي دلته پرته راوایله دا څنګه خلک دی څښا مالداره دي یو ډبه نشي اخیستی او که نه د بل د وږي زوی ته دې خیال دی د اوټونو په وخت کې را پیدا شي بیا ورکي او که نه بلکل د دې نه ښه تعلیم یافته کسان ورته ولي وی نو دا به وی چې ملک له څه کلي وي سړی تبرګی خلک ورته یاره بله په جومات کې ومو خلک راله وایي یاره اوټ راله راکوي نو په جومات کې خلک د الله او د الله د رسول خبره کوي یاره او دا څنګه خلک ولاړ دي راله او په جومات کې اوټ غواړي نو جومات خو زموږ د عبادت ځای دی او دا مقدس ځای دی په دې کې دا خبرې نه دي پکار او موږ به څه وایو یاره بې تعلیمه خلک یو خو لکه داسې ده چې دا خلک چې څوک ولاړ دي نو داسې خبرې دې له نه دي پکار صحیح ده او بلکل سړی نه سړی نه ګوري ورده څوک بیلچوی څوک تسکور او یو پکې د کار سړی نه دی ورده بچي ثمر باغ پورې به بس ولاړ شي کاکا 200 روپۍ به درنه والم بچي لږه ګزاره کوئ 100 روپو ځای 200 والی کاکا پېټرول ډېر زیات ګران شوي مخکې په 70 روپۍ لیټر و اوس په 152 روپۍ لیټر تیل دی 52 دې نه پېژنم په 100 روپۍ مې وړي نو ټیک ده او که نه مې وړي ډېر شی رښتوي دي د هغو سره به لاړ شم بس چې د هغو سره لاړ شي نو ډېره ښه ده ما له واره نه کوي ټیک ده ستا مرضي ته مخ به کېږم کنه په بسې به ستاسو زه ورکړم خو ګوره په کول ته به وټوې که هغه 2 روپۍ کېږي چې زه یې درکړم دله سړی روغ ورسوه بابا ملګري مې راغلي ما چې شکر ولګولو کې پیسې یې راکړه د ګاډي چابي یې راکړه بچې د پیسو مور مړه ده پېټرول ډېر زیات ګران دي د کرو وکرو نه په قلار شه دې ځګي ته خوا شاو ته چکر یې ولګوه پیاده یې وګرځوه پېټرول ګران دي بابا څه خبرې مه کوه بابا ملګري مې ولاړ دي د هغې په مخکې زما بېعزتي وکړه ته ما وټونو ته ودرېږه مکه چې وټ دله درکړي وټ موټ پرېږدوه ګاډي نن سبا په کم قیمت کې دي او بل چې کوم دی پېټرول ګران دي په دې ټیم کې زه وټونه به په څه باندې اخلمه چپکا سلو خبرې کوه ملګري مې وار بیا بله وټ نه درکوي مه کوه چې مخکې شي ډامپړ تل دي سن خلک ولاړ تم پکې ووته که نه بس پرېږدوه چابي در واخله خو چېرته تیز منډې را منډې پې ونه وې چابي واخله په قلاره یې وچله وټ ووهه وټ بابر کوي خلکا وټ بابر بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو زمان وسو زما خویندو میندرونو زه چې دې وټون ته ودرېدم چا چې ودرولې ما نو ډېرې په زور ودرولې ما خویندو میندو ګورې ما ته به ووهئ بغرال لیوټه ته څوک یې چې ته دا خبره کوې طلاقه سړی نیول غواړي څه شو دا لوغړنې چرګې زامن ما ښه ښایسته تشریف صاف کړه خو دا ته وایم چې دې جندلو والا ته یو چا موټ رانه که که نه نو قسم په خدای غونډ ځوړندوم دا مې هم واورئ ته بس ګورم دا هم سم جادو را باندې
بابا سکه بچې عمران خان را روان دی ته ملګري ته هغې له زما نور خلک هم تللي دي ورله بابا دې زورې ته وګوره کاڼې خو کور کې ولاړ دي دا هغه ولنه را بس پای کې ولنه دی چې پیاده روان یې چې تیل ډېر زیات ګران دي او ته چې په دې موټر سایکل روان یې ولاړ په دې زړه مې دا پولی ودرېږي خو دا موټر سایکل په قلاره چلوه او ډېر ډرار ترې مه پورته کوه او زه لاړم په ما وارخطایي راځي چې ته دا موټر سایکل داسې بوځې ټیک ده بابا ستا مرضي په دې ځای ښه ده موږ به دا څه ووایو Muydu seven kalbi kırmak, hoş muydu umut verip bırakmak, oldu mu söyle oldu. تباش برباش پیسې ټولې په موټر سایکل په سلنګ سر ووتې بابا سکه بچې دیاړي مې کوله مې چې دا خلکو ته پته ولګي چې سړی غریب دی اوټ راله راکړي بابا الیکشن مو بیلو الیکشن څه ته وایي اوه خدایا وجود ته وایي که نه وروڼه مو بیلله تاسو یې بچې اوټونه مو بیلل بابا بچې زه خو درنه لاړم هغه د میخه ده هغې خیال ساته ټینشن مه کوه هغه بینک بیلنس هر څه ستا په حواله شو ټینشن مه کوه بابا هغه میخې ته په وخت شوتل اچوه د هغې خیال ساته بابا بابا خو کوتل پته لګي څنګه چل دی الیکشن مې نه باندې ویلو که نو بیا کې که نو چې پته دې ولګي الو خبره خو کمبره نه که نو ما ته چې کومه خبره کړې وه چې بابا الیکشن وبیلي ما ستا به نه وي ما ته په بچا ته به وایې نو ما ته بیا سم بیللی دی خو داسې وکړې بابا مارس زما په نوم کړي دي هر څه یې ماله راکړي دي داسې وکړه ته مې زده کړي چې ډوډۍ کړه مکمل او ورسره ګاډه هم جوړه کړه صحیح ده که زما ډوک پوک څنګه لګي ښه صحیح ده ګیه دا خو ما ته نیم هارټ اټیک شوی و دا چې ما ته پوره شوی تا به سمې اخترې کړي وې بابا ما ګپ لګوو مخکې شه تا ته زه اوس ګپ ښیم ته د پلار څه ګپونه لګې السلام علیکم ملګرو دا ویډیو د چا خلاف نه ده دا ویډیو صرف تاسو د خوشحالۍ لپاره ده که ویډیو هم خوښه شوي وي لایک ضرور وکړئ او ښایسته کمنټس وکړئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ